د جلال آباد ښار اړوند په 8مه ناحیه کې د ښاروالۍ د چتر لاندې د یونپس خیریه موسسې په مالي ملاتړ د 2 پروژو د چارو د پیل مراسم. دلته مسؤلین وایي په دغه پروژه 15 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او د 3 میاشتو په موده کې به یې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د 8مې ناحیې اړوند په 2 ګزارونو کې 2 مختلف پروژې چې تقریبا ټول 1800 متره چې په دې کې ورسره د سړک کانکریټ همدارنګه ویالي نور شیان ورسره هم شامل دي افتتاح شوي چې ټوله بودیجه یې د تقریبا 15.7 میلیونه افغانۍ ده او 2000 کسانو ته پکې د کار زمینه مساعده شوې ده. کاري وخت تقریبا 3.5 میاشتې دی چې په 3.5 میاشتې کې به انشاءالله دا ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې چې ویل یې په پیل شوي پروژو کې نږدې 2000 کسانو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوې. کارګرو ویل چې خوښ دي چې د هېواد د آبادۍ لپاره کار کوي. خوشحاله چې موږ ته د کار زمینه برابره شوې ده او مصروفیت زموږ ته برابر ده. ډېر زیات خوشحاله او منندوی یم د یونپس نه او د ښاروالۍ نه د حکومت نه چې موږ ته دا موسسه برابره کړې دا کار موږ ته برابر کړی زموږ ځوانان په دې کارونو مصروفه کړي دي او غوښتنه مو دا ده چې نور هم داسې پروژې دی چې زموږ ځوانان ټول په کار شي. په ورته مهال د سیمې قومي مشران وایي خوښ دي چې د ستونزې حل ته یې پام کیږي. دوی له مسؤلینو غواړي چې لا هم په سیمه کې په زیاته اندازه پلې لارې خامې پاتې دي او د اساسي رغولو غوښتنه یې کوي. ډېرې سختې وي ډېرې چقړې وي اوبه وي تکلیف و زحمت و بارانه کې په هر مشکلاتو سره دا خلک ډېر دوچار وو. د دې په راتلو سره د دې پروژې په کار په پیل کېدو سره انشاءالله تعالی یو به د خلک ډېر زیات غریب دي مظلوم دي بیچاره دي دوی ته به د کار زمینه کې مساعد شوله او د سړک په پخېدو سره انشاءالله دا ټول اسانتیاوې رامنځته کېږي او موږ خوشحال یو او نور ښاروالي نه غواړو چې زموږ نور کوڅې چې کوم یو پاتې دي باید هغه هم په همداسې اساسي ډول پاخه کړي. د یادولو ده چې اوس مهال د جلال آباد ښاروالۍ د چتر لاندې د نړیوالو خیریه موسسو په مالي ملاتړ نږدې 55 پروژې چارې روانې دي او سلګونه خلکو ته د کار زمینه هم پکې برابره شوې ده.